بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه د زموږ ټول هیوادوال او ټول هغه کسان چې د علم د خپل وطن د قهرمانانو د خپل وطن د ملي شخصیتونو سره علاقمند ولو دغه انتظار درلودل چې د خپل ویاړلي شخص د خپل قهرمان عبدالاحد مومند د افغانستان د لومړي ستورمزلي د جنازې مراسم به کله او چیرته ترسره کیږي. دوستانو، په دې پیو چې عبدالاحد مومند خو تنها یو شخص نه و، هغه د علم او د تخنیک او د وطن د ویاړ یو سمبول و. د هغه کورنۍ هم د هغه د احترام په خاطر باندې چې د هغه ښه قدر شوی وي، په خپل عزت سره خاورو ته سپاره شوی وي، باید په دې کې مناسب تصمیم نیولی وای او اصلي تصمیم نیونکي هم هماغه خپله کورنۍ وه. ولې کورنۍ د دې په خاطر باندې چې ډېر وخت کېږي په جلا وطني کې شپې ورځې تېره کړي، په هېواد کې د هېوادوالو د دغه مینې او دغه څخه هم بې برخې ولو او د مومند صاحب د جنازې په خاوره سپارلو کې ورسره یوه سلسله سوالونه مطرح وو، له بله طرف څخه یو سلسله د مغرضو له کسانو چې مخکې ما ویلو چې هغوی خپل سیاسي هدفونه او یا حسادتونه درلودل، په دې کې کار کول تر څو پرېنږدي چې دا د ویاړ د افغانستان له خاورې سره یو ځای شي، دا خپل د افغانستان د خاورې اصیل بشی بیرته خپله خاورې ته وسپارل شي. د دې مخالفت کول او خپل سیاسي هدفونه مخته وړلو. خو موږ تصمیم ونیول، موږ یعنې په دې معنی باندې چې ما سره دوستانو هر یو محترم په جرمني کې محمد نواب احمدزی او محترم بریالي سردي د سویډن له هېواده څخه محترم عبدالکریم حقانیار، دوی موږ په ټولو سره دا تصمیم ونیول چې کوشش به وکړو دا سوی تفاهم چې موږ سره ځي دا حل کړو او د مومند صاحب کورنۍ دې ته قانع کړلی شو چې دا جنازه باید افغانستان ته ولېږدولی شي. په دې هکله باندې موږ د مومند صاحب د کورنۍ د ټولو غړو سره تماسونه په نیولو سره د مومند صاحب د ورونو هر یو خیر محمد مومند او پیر محمد مومند سره د هغوی له کورنیو سره، همدارنګه د دوی د اقاربو سره، د مومند صاحب د عوق سره، محترم محمد داود سره په کابل کې د هغو سره تماس نیولو سره، د میرویس سره د هغه لایق سره چې په لندن کې د ټولو سره په تماس نیولو سره وکولی شولی چې د د پیلوټانو او کمیټه هم وهڅوو، بالاخره پیلوټانو دا جرأت دغه وکول، متانت وکول، همغږي وکول، راغلو د مومند صاحب تر کوره پورې ځان راورسول، په دې ټولو دغه حالات توضیح کړلو. او تر ټولو مهمه بیا دا کله چې د افغانستان دولت په نمایندګي باندې په منشل کې د افغانستان جنرال قونسل په دې هکله باندې ډېره صمیمانه علاقمندي ښکاره کړه، د هغه کورنۍ ته یې د افغانستان د وزارت عوانوردي او د وزارت خارجې له طرفه څخه د جنازې د انتقال او د هغه د احساس او تشریفاتو د هغه د احترام په باندې خاورو ته سپارلو اطمینان ورکړل شو. وروسته په دې باندې به تصمیم ونیول شو چې جنازه باید افغانستان ته ولېږدولی شي. د دې سره همزمانه په کابل کې د مومند صاحب ټولګیوالو، همصنفیانو او مسلکانو یو کمیسیون بیا جوړ کړ چې د مومند صاحب د جنازې د تکفین او د تدفین مراسم د دولت د ادارو سره په همغږۍ سره په ښه ډول سره څنګه وکولی شي چې خاورو ته وسپارل شي. د هوانوردي وزارت د مومند صاحب د مقبرې لپاره د ښاروالۍ سره په تفاهم باندې د تپه مرنجان د شاه شهید تپه چې ورته وایي، په شاه شهید کې د نادرشاه د قبر د مزار سره په شاوخوا نږدې کې په 100 متري کې هلته ساحه انتخاب کړله چې دلته به باید په اعزاز سره خاورو ته وسپارل شي. هم په لوړه تپه ده، هم هسک دی او هم په ډېر ښه مناسب ځای دی. او نو په دې باندې موږ بالاخره تصمیم ونیو چې جنازه د نن افغانستان ته حرکت وکول، سبا د دوشنبې په ورځ باندې د 8:30 بجو په شاوخوا کې افغانستان ته رارسېږي. د جنازې لمونځ د عیدګاه په مسجد کې په 9:30 بجو باندې ادا کېږي او وروسته به بیا په مرنجان تپه کې چې هلته ټول مراسم د وزارت هوانوردي له طرف څخه نیول شوي دي په خاورو ته په اعزاز سره سپارل کېږي.
ټول هیوادوال دوستان په دې باندې پوهیږو چې مومن صاحب هغه ویاړلی قهرمان شخص دی چې د خپل ځان باندې د ډېرو سختو تمریناتو په تېرولو سره یې دغه خطر ته ملا وتړله چې خپل هیواد خدمت وکوي. کیهاني سفر ته کیهاني سفر له خپل ژوند سره لوبې کول دي او لاړی نو ورځې په فضا کې تېرې کړې. د لومړي ځل لپاره یې پښتو په فضا کې وویله، پښتو یې د فضا څلورمه ژبه وګرځوله. د لومړي ځل لپاره لومړی مسلمان و چې په فضا ته یې قرآن شریف له ځان سره یوړ او قرآن عظیم الشان یې په فضا کې تلاوت کړ. دا نوم، دا افتخار تل د مومن له نوم سره او د افغانستان سره تړلی پاتې شو. نو د مومن صاحب اعزاز، د مومن صاحب احترام باید په ځای شي. ټول هواخواخانې او خواخوږي باید د مومن صاحب د جنازې مراسمو ته، د تدفین مراسمو ته سبا په 8:30 بجو باندې میدان وحید ته رسیږي او په 9 بجو باندې جنازه ده ځان ورسوي. هر څومره پراخ ګډون سره تاسو کولی شئ چې هم د مومن صاحب احترام وکړئ، هم د هغه قدر شوی او هم د هغه کورنۍ ته یو تسلیت پر ځای تسلیت ویل شوی وي، د هغوی د کورنۍ دپاره به ډاډګیرنه وي او له بله طرفه به جهانیانو ته یو پیغام وي چې افغانان هم په علمي او تخنیکي ډګرونو کې کولی شي چې د نړیوالو لوړ مقام ته ځان ورسوي او په دغسې ځای کې خپل ځان بریالی راڅرګند کړي. دا پیام به ورکړي چې افغانستان هم د علمي، د عصري علومو طرفدار، د عصري علومو پیرو یو هیواد دی او افغانستان داسې کدرونه هم روزلی شي، هم یې تقویه کولی شي او هم یې لمانځنه کوي. د عبدالاحد مومن لمانځنه په دې معنا چې تاسو د عصري علومو د نتایجو لمانځنه کوئ، تاسو د خپل قهرمان لمانځنه کوئ. موږ په دې ویاړو چې قهرمان خپلې خاورې ته ورسېدل. ولې یو دغه باید یاده کړئ چې یو تعداد کسانو مخکې له وخته بېلې دي چې د مومن صاحب د کورنۍ سره تفاهم ته ورسېږي. د مومن صاحب د جنازې مراسم یې په خپل سر باندې نشر ته سپارلي وو، د هغوی سره براله وایي دي چې دغه یو تخطي یې کړې وه. د هغې علاوه دا کار هم کړی وو چې د مومن صاحب د کورنۍ بعضې عکسونه یې په خپل سر باندې بې له اجازې څخه په ډېر اخلاقي نورمونو تر پښو لاندې کولو سره په دې اعلان کې نشر کړي ولو. نو هغوی څخه ډېره هیله کېږي چې د خپلو اعمالو ته توجه وکوي، په خپل سر باندې د چا د جنازې مراسم اعلانول او په خپل سر باندې د چا د کورنۍ عکسونه چاپول، دا د اخلاقي نورمونو څخه لرې خبره ده. موږ امیدوار چې ډېر هیوادوال په دې مراسمو کې برخه واخلي او مراسم په ډېر ښه شکل سره، په شاندارو مراسمو سره، په یو نظم او په یو عالي کلتور په ښکاره کولو سره سرته ورسېږي. ومن الله توفیق.